سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. انوارالحق کاکړ که هند زموږ پر ښارونو برید وکړي، موږ به هم پر هندي ښارونو برید وکړو. د پاکستان پخوانی صدر اعظم انوارالحق کاکړ وایي د اسلام آباد ارزونې ښیي چې هند پر پاکستان د برید اراده لري. هغه په یو ځانګړي مرکه کې خبرداری ورکړ چې که هند پر پاکستاني ښارونو برید وکړي نو پاکستان به هم د هند ښارونه په نښه کړي. د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ډېرې ترینګلې شوې چې وسلوالو د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو برید وکړ او 26 کسان یې ووژل. هند د دې خونړۍ پیښې پړه په پاکستان اچولې او ګواښ یې کړی چې د نړۍ په هر ګوټ کې به د دې خونړۍ پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر انوارالحق کاکړ د دوشنبې په ورځ په یو مرکه کې وویل چې د هند د برید په وړاندې د پاکستان غبرګون به د برید شدت سره متناسب وي. د هغه په وینا که هند په یو ځانګړي ځای برید وکړي موږ به هم هماغه ځای په نښه کړو. که چیرې دا زموږ په ښارونو برید وکړي موږ به د هند په ښارونو برید وکړو. کاکړ ټینګار وکړ چې هند د پاکستان ځوابي بریدونو له امله له پاکستانه ډارېږي. پخوانی پاکستاني چارواکي زیاته کړه چې د یو هیواد او ملت په توګه دوی په ګډه چمتو دي چې د هند هر ډول پوځي برید ته ځواب ووایي. هغه یادونه وکړه چې پاکستان به د هند پر وړاندې ټول دودیز او غیر روایتي انتخابونه وکاروي.